د عبدالله په تړاو غټ رازونه ښکاره شول. د عبدالله ملاتړ څوک کوي او څنګه یې کوي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ایران انډیپینډنټ ورځپاڼې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي د افغانستان د 1398 کال جمهوري ریاست ټاکنو کې د عبدالله تر ټولو ستر مالی ملاتړ د ایران سپاهي پاسداران کړی دی. راپور چې د موازي دولت اعلان یا سیاسي انتحار په نوم خپور شوی دی پکې راغلی دی قطر کې مذاکرات ځکه وځنډېدل چې اشرف غني ویلي و هر چا سره واک ویشي او مشارکت ورسره کوي، خو د عبدالله په رهبرۍ کومې جهادي ډلې او ټپلې سره نه کوي. د ورځپاڼې راپور کې راغلی دی کله چې وروستیو پایلو کې هم اشرف غني ګټونکی اعلان شو نو د ایران سپاهي پاسداران د عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنې ټیم ته وویلې چې تاوتریخوالي ته ملا وتړئ. ورځپاڼه وایي له دې کبله د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت عبدالله ته زنګ وهلی او خبرداری ورکړی و چې ایرانی سپاهي پاسداران او د ده ډله دې په ټاکنو کمیسیون کې لاسوهنه بنده کړي. د پخواني اجرایه رئیس مطبوعاتي دفتر بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتو پایلې نه مني او وایي چې موازي حکومت جوړوي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.